أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ د یوې خورا په زړه پورې او ګټورې موضوع په اړه خبرې کوو. فایبر. که تاسو هم غواړئ خپل مهارتونه په پیسو بدل کړئ یا خپل ځان ته یو آنلاین کاروبار پیدا کړئ، نو دا ویډیو باید وګورئ. په دې ویډیو کې به موږ له تاسو سره څلور مهم ټکي شریک کړو. هغه مهم ټکي دا دي: موږ به اول زده کړو چې فایبر څه شی ده، او بیا به زده کړو چې فایبر څنګه کار کوي، او دریم فایبر کې څه ډول مهارتونه پلورل کیدای شي، او څلورم او آخري به زده کړو چې ولې فایبر د زده کوونکو یا شاګردانو لپاره تر ټولو غوره فرصت دی. نو که تاسو تیار یاستئ چې خپل مهارتونه نړۍ ته وښایئ او پیسې وګټئ، نو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. نو راځئ چې اول دا زده کړو چې فایبر څه شی ده. فایبر یو انټرنیټي ویب سایټ دی چې خلک پرې خپل مهارتونه خرڅوي او پیسې ګټي. دا ویب سایټ یا فایبر په 2010 کال کې جوړ شوی. اوس خلک کولی شي هر ډول خدمتونه وپلوري یا مهارتونه وپلوري، لکه لوګو جوړول، ویب سایټ جوړول یا اصلاح کول، ویډیو ایډیټ کول، د کورنۍ وظیفې سره مرسته کول یا د کور درسونو کې مرسته کول. فایبر داسې دی لکه یو بازار، خو دلته خلک کالي یا خوراک نه اخلي. دلته خلک ستاسو مهارتونه اخلي. نو فایبر یو پلیټفارم ده چې تاسې کولی سئ خپل مهارتونه پکې خرڅ کړئ. تاسې پوهیږئ تاسې ګرافیک ډیزاین هم زده ده، تاسې کولی سئ یو پروفیشنل یو ښایسته لوګو جوړه کړئ. نو تاسو کولی سئ په فایبر کې له دغه لارې نه پیسې وګټئ. تاسو خلکو ته یوه لوګو جوړه کړئ، نو هغه فایبر به تاسو ته پیسې درکړي. نو تاسې کولی سئ په فایبر کې خپل مهارتونه خرڅ کړئ. که هر څه شي کې چې تاسې مهارت لرئ، که هغه تنها لوګو نه ده، voice overs، translation، ویډیو ایډیټینګ، د ویب سایټ جوړول، اصلاح کول، هر څه شي کې تاسې مهارت لرئ، تاسې کولی سئ په فایبر نه پیسې وګټئ. نو اوس به راسو دوم ته، دا به زده کړو چې فایبر څنګه کار کوي. فایبر اول تاسې باید جوین کړئ. دوم، یو ګیګ جوړ کړئ. دا داسې کار کوي لکه یو دکان چې خلک پوه شي تاسو څه کولی شئ او قیمت یې څومره دی. نو تاسې کولی سئ یو ګیګ جوړ کړئ چې هغه وایي زه تاسو ته یو پروفیشنل لوګو جوړوم. نو خلک هغه ګیګ ګوري، تاسو ته یو فرمایش درکوي چې تاسو ته څخه ته یوه لوګو دې پکار دی. تا ګیګ چې په هر څه په اړه وي، لکه مثالا د تا ګیګ کیدای شي وایي چې زه تاسو ته یوه لوګو جوړم او لاندې د پیسو پرایس ورته لیکلی چې په دومره پیسو. او دریم، خلک ستاسو ګیګ ویني، خوښې شي او فرمایش درکوي. نو ستاسې ګیګ یې څنګه ولید چې تاسې یوه لوګو ورته جوړوئ، پروفیشنل ده، نو که هغه خوښه سي تاسو ته یو فرمایش درکوي چې ماته دغسې لوګو جوړه کړه، دغه نوم ده، دغه رنګ. او بیا تاسې دغه لوګو چې ورته جوړه کړله، فایبر پیسې تاسو ته د پیسې درکوي، یو کوچنی پیس یې اخلي. تاسې نه یو 100% پیسې درنه اخلي. لکه مثالا تا یو ګیګ جوړ کړی ده چې هغه یو لکه مثالا ویلي دي زه تاته یو پروفیشنل لوګو جوړوم په $10. $10 لوګو دې چې خلاصه کړه، ورسند یې کړه، د هغه خوښه سوه، هغه تاته پیسې درکړې.
فایبر هغه پیسې تاسو ته درکوي خو یو څو فیصده تر هغې نه درنه اخلي. اوس به راسو دریم ته، او دریم چې ده کوم کارونه کولی شئ په فایبر کې وپلورئ، کوم مهارتونه. که تاسو کوم مهارت لرئ نو فایبر ستاسو لپاره ښه ځای دی. دا ځینې مشهوره خدمتونه دا دي: اول، ګرافیک ډیزاین، لوګو، پوسټونه، یوټیوب، تمنیلونه. نو تاسې کولی شئ په فایبر کې ګرافیک ډیزاین باندې پوه یې، تاسې کولی شئ یو چاته یوه لوګو جوړه کړئ، یو پوسټ جوړ کړئ، یا د یوټیوب د ویډیو لپاره تمنیل جوړ کړئ، نو تاسو ته به هغه پیسې درکړي. دوم چې ده پروګرامینګ، ویبسایټ جوړول یا ستونزې حل کول. تاسې کولی شئ په فایبر کې یو چاته یو ویبسایټ جوړ کړئ یا یې اصطلاح کړئ ایډیټ یې کړئ. نو هغه چې تاسې خوښ سو، تاسې کوم ایډیټ چې کړی ده نو تاسو ته پیسې درکوي. نو تاسې د فایبر لارې نه خپل مهارت هم خرڅ کړه او پیسې مو وګټلې. دریم، هغه چې ده لیکوالي، لکه مثالا تاسې کولی شئ د کورنۍ وظیفې کې له خلکو سره مرسته وکړئ یا ترجمه وکړئ. او بل چې ده سوشل میډیا، تاسې کولی شئ ټیک ټاک، انسټاګرام وچلوئ. تاسو کولی شئ یو چا لپاره د ټیک ټاک یو شورټ جوړ کړئ یا یو انسټاګرام ریل جوړ کړئ، د یوټیوب، د فیسبوک اډ جوړ کړئ. ډېر شیان تاسې کولی شئ په سوشل میډیا کې هم شته، تاسې یې کولی شئ جوړ یې کړئ، په فایبر کې خرڅ کړئ. که تاسو یو کار په موبایل یا کمپیوټر کې کولی شئ، دا امکان لري چې فایبر یې وپلوري. نو تاسې کولی شئ فایبر په کمپیوټر کې او په موبایل کې کارولی شئ. اوس به راسو اخري ته، او اخري ده دا به زده کړو چې فایبر د زده کوونکو یا شاګردانو لپاره ولې ښه وسیله ده، ولې ښه ده. نو اول، له کوره کار کولی شئ. داسې یو ځای نه ده چې تاسې وظیفه ده ورسئ په موټر کې هغه ځای کې کار وکړئ. نه، تاسې له کور نه کار کولی شئ. بیخي له جینه هم نه خورئ، په همدغه کاوچ کې کولی شئ، خپل کوم ځای کې سوملی هغه ځای کې هم کولی شئ، له کور نه کار کولی شئ. دوم، خپل وخت په خپله ټاکلی شئ، د مکتب نه وروسته یا رخصتي کې. تاسو دې ته لکه داسې نه درته وایي فایبر چې ضروري مهم باید ماته په دغه ساعت کې یوه لوګو جوړه کړي یا دغه سړي ته لوګو. نه، تاسې کولی شئ خپل وخت وټاکئ. که هغه له مکتب نه وروسته وي، ورته مکتب خلاص داسې لوګو درته جوړوم، یا رخصتي کې مکتب نه لرئ. او بل چې ده، لکه تاسو ته د کار کولو تجربه درکوي. نو تاسې چې اوس یو شاګرد یې، تاسې کولی شئ په فایبر کې پیسې وګټئ. او تاسې چې غټ شئ، تاسې کار هم پیدا نه کړئ، تاسې تیار فایبر کې یو کار پیدا کړی ده، یا تاسې په فایبر کې چې لکه لوګو جوړوئ، نو تاسې چې غټ شئ په دغه کې تاسې مهارت پیدا کوئ، تاسې ښه تجربه لکه ښه جوړوئ که نه. نو تاسې کولی شئ که تاسې د کریر لپاره تاسې غټېږئ دغه ته، تاسې یو کار پیدا کړئ. که تاسو یو مهارت لرئ هغه پټ مه ساتئ، خلکو ته یې وښایئ، فایبر ته یې واچوئ او پیسې پرې وګټئ. فایبر د زده کوونکو لپاره تر ټولو اسانه لاره ده چې له انټرنیټ څخه کار پیل کړي. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.